بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری ته پاته دو چې موږ وتیره تللی وي هغه دردېدلي قوم ته چې په اوره شی په دی باندې اپریشن شوي وه، دی د خپل کور نه ووتل، په دی باندې چې کوم تکلیف تېر شه، کومه پریشاني پرې تېره شوه، موږ د وزیرستان د طرفه څو ملګري لوړلي د خدمت د پوره داود فاونډیشن چې کوم ټیم وه هغه سره ملاو شولي. اوله موږ دغه خدمت نه وکړ لکه هغې خلک چې موږ خدمت وکړو، او بیا چې کله ومو ته ورپسې دی د 1000 روپۍ رغول د مو د ټول قوم افریدي زه ډېره شکریا ادا کوم چې دی د مو ډېر استقبال وکړو. هغې باوجود د موږ مسعود قوم او ټول د وزیرستان خلک ځوی په ځوی موږ ته د ټانک راوند څخه زیات په دا علاقې باندې چې کوم خدمت وکړو، کوم یې موږ سپورټ کړلي په سوشل میډیا په دور په طریقه سره، او بیا په اخره شنن د موږ د تحصیل سره روغې د موږ ټول قوم روغله د قوم شمنخیل، عبادخیل، لنګرخیل، بیبځای نږدې چې څومره قومونه دي دغه ټوله د مشرونو د ځوانونو او قوم شمیرای دا خو موږ ته مختارم ویلی چې موږ ټول هغه د سره تړلي دي، بزورین یوسف کتوب او شمشاد زنګ د امیر صاحب دی او دغسې ټول ملګري شاید ټولو شکریا ادا کوه. اچھا په اخره شی په دغه یوه شعر سره یی چې د عیسی په ورځې د انقلاب په ورځې پښتونه چرته ناست وې ته د جواب په ورځې د یوه ګیله مې وکړه بس تېلتا مې وکړه ځان کړه پې پوی پښتونه ګیله په دا مې وکړه د پښتنو عدالت چې لګېدو عدالت تا ویل ناکام دی که دا د جرګو عدالت دا څه پیغور نه دی دا څه تور نه دی هسې کیسه کومه دا مې شهور نه دی شول څو ځوانان شهیدان هغه د کم شهیدان د خړ خیبر په خاوره اتلان شهیدان اوس څو ځوانان وښایه هغه زخمیان وښایه څومره نرتوب یې وکړي هغه ګلان وښایه بیا مو جرګه وکړله مشر فیصله وکړله ترېنه پرشا نه شولي پنجاب ژړا وکړله نه په ژړا نه خلاصېږي دا په دا نه خلاصېږي نه پښتون به مني هله به ښه خلاصېږي پرېکړه یې وکړې مشر دوکې ونه کړې مشر څومره ملنګ سړی و وعدې یې وکړې مشر که دا یې نه منله کیسه یې نه منله که یې نه منله او ملګرو ټول را درومئ صفت افغان وایمه پښتونستان جوړاو مونږ یې په ځان جوړاو